بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. زه د خپل نفس ښه نه وایم. نفس خو په بدۍ باندې هڅونکی دی، مګر دا چې په چا باندې زما د رب رحمت وي، بېشکه زما رب ډیر بخونکی او رحم کوونکی دی. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. باچا وویل هغه ماته راولئ تر څو چې زه هغه د ځان د خدمت لپاره مخصوص کړم. کله چې یوسف له هغه سره خبرې وکړې نو هغه وویل اوس ته زما په وړاندې قدر او منزلت لري او ستا په امانتدارۍ باندې پوره ډاډینه ده. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. یوسف وویل د هیواد خزانې ماته وسپاره، زه ساتونکی هم یم او عالم هم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. په دې توګه موږ په هغه هیواد کې د یوسف لپاره د حاکمیت لاره اواره کړه. د هغه خوښه وه چې په هغه هیواد کې چې چیرته یې غوښتل ځان ته ځای جوړ کړي. موږ خپل رحمت چاته مو چې خوښه شي ور په برخه کوو. د ښو کسانو اجر له موږ سره نه ضایع کیږي. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. او د آخرت اجر د هغو کسانو لپاره ډیر غوره دی چې ایمان راوړي او د خدای له ویرې سره کار کوي. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. د یوسف علیه السلام ورونه مصر ته راغلل او د هغه په وړاندې حاضر شول. نو هغوی وپیژندل خو هغوی هغه ونه پیژند. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. بیا چې کله هغه د هغو څټه تیاره کړله نو د خوځېدو په وخت کې هغو ته وویل خپل میرانی ورور ماته راولئ. نو ګورئ چې زه په څه شان پیمانه ډکه اړوم او څنګه میلمه پالنه کوم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. که تاسې هغه رانولئ نو له ما سره ستاسې لپاره څه غلن نشته، بلکې تاسې به ماته نږدې هم رانشئ. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. هغه وویل موږ به هڅه وکړو چې پلار د هغه په لیږلو راضي شي او موږ به دا کار هرومرو وکړو. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. یوسف غلامانو ته اشاره وکړه چې دوی چې د غلې په بدل کې کوم مال ورکړی دی هغه په پټه د دوی په څټو کې کیږدئ.
دا کار یوسف په دې هیله وکړ چې هغوی به کور ته په رسېدو سره خپل بیرته ورکړای شوی مال وپیژني یا به د دې پیرزوینې احسان سترګې ونیسي او کیدای شي چې بیا راشي. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. کله چې هغوی خپل پلار ته ورغلل نو ویې ویل پلاره په راتلونکي وخت کې موږ ته غلا نه راکوله کېږي نو ته زموږ ورور له موږ سره ولېږه تر څو چې موږ غله راواخلو رایې وړو او د ده ساتنه زموږ په غاړه ده. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. پلار ځواب ورکړ آیا زه پر تاسې باندې د ده په باب هماغسې اعتماد وکړم لکه چې له دې نه مخکې مې د ده د ورور په باب در باندې کړی دی؟ الله ډېر ښه ساتندوی دی او هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. بیا کله چې هغوی خپلې څټې پرانیستلې نو ولیدل چې د هغو مال هم بیرته ورکړای شوی دی. دا یې چې ولیدل هغو وویل پلاره نور موږ څه غواړو ګوره دا زموږ مال هم بیرته راکړای شوی دی نو اوس به موږ ولاړ شو او د خپلې کورنۍ لپاره به غله راوړو د خپل ورور ساتنه به هم وکړو او یو اوښ بار به نور هم زیات راوړو دغومره غله به په اسانۍ سره زیاته شي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. د هغو پلار وویل زه به هیڅکله هغه له تاسې سره ونه لیږم تر څو پورې چې تاسې د الله په نوم له ما سره لوز ونه کړئ چې دی به هرومرو بیرته ماته راولئ مګر دا چې تاسې چیرته محاصره کړای شئ. کله چې هغه ورسره خپل تعهد وکړ نو هغه وویل ګورئ زموږ پر دې وینا باندې الله ساتونکی یعنی وکیل او ګواه دی. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بیا هغه وویل زما زامنو د مصر پایتخت ته له یوې دروازې منه نه وځئ بلکې له بېلابېلو دروازو ورشئ خو زه د الله له غوښتنې څخه تاسې نشم ژغورلی د هغه له امر نه پرته د بل هیچا امر نه چلیږي پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هر څوک چې توکل کوي پر همغه دې وکړي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها
وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او پیښه هم دا وشوه چې کله هغوی د خپل پلار له لارښوونې سره سم ښار ته له بېلابېلو دروازو نه ورداخل شول، نو د هغه دغه احتیاطي تدبیر د الله د غوښتنې په مقابله کې هیڅ په درد ونه شو خوړلی، خو صرف د یعقوب علیه السلام په زړه کې چې یوه تلوسه وه د هغې پوره کولو لپاره هغه تر خپلې وسې هڅه وکړه. بېشکه هغه زموږ د ورښودلي علم خاوند و، خو زیاتره خلک د موضوع په حقیقت باندې نه پوهېږي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. دوی چې د یوسف علیه السلام حضور ته ورغلل، نو هغه خپل ورور ځان ته بیل وغوښت او ورته یې وویل چې زه ستا همغه ورور یم چې ورک شوی و، اوس ته د هغو چارو اندېښنه مه کوه چې دوی کړي دي. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. یوسف چې کله د دوی څټې وتړلې، نو هغه د خپل سکني ورور په څټه کې خپل جام کېښود، بیا یو آواز کوونکي نارې کړې ای کاروانیانو تاسې غله یئ. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. هغوی راوګرځېدل، پوښتنه یې وکړه ستاسې څه شی ورک شو؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. د باچا نوکرانو وویل موږ د باچا جام ورک کړی دی، او د هغه خانه سامان وویل هر څوک چې راوړي د هغه لپاره د یو اوښ بار مکافات دی، دا به زما په غاړه وي. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. دغه ورونو وویل په خدای قسم دی تاسې ښه پوهیږئ چې موږ دغه هېواد ته د فساد کولو لپاره راغلي نه یو او موږ غله نه یو. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. هغوی وویل ښه نو که ستاسې خبره دروغ ثابته شي نو د غله څه سزا ده؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هغه وویل د هغه سزا د چا له څټې نه چې څه شی راووت هغه دې خپله په خپله سزا کې وساتل شي، زمونږ په نزد خو داسې ظالمانو ته د سزا ورکولو همدا مقررات دي. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نو یوسف له خپل سکني ورور نه مخکې د هغو د څټو پلټولو پیل وکړ،
بیا یې د خپل ورور له څټې نه ورک شوی شی په لاس راوړ. په دې ډول موږ په خپل تدبیر سره د یوسف ملاتړ وکړ. د هغه دا کار نه و چې د باچا په دین یعنې د مصر په پاچایي قانون کې خپل ورور نیولی وای، مګر دا چې الله همدغسې وغواړي. زموږ چې چاته خوښه شي د هغه درجې لوړوو، او د هر علم خاوند د پاسه یو بل لوی عالم شته. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. دوی ویل که دی غلا وکړي نو هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده. له دې نه مخکې د ده ورور یوسف هم غلا کړې ده. یوسف دا خبره په زړه وزغمله، خو حقیقت یې هغوی ته څرګند نه کړ. صرف تر شونډو لاندې دومره وویل چې ډېر زیات بد خلک یې تاسې پر ما باندې چې مخامخ کوم تور لګوئ د هغه په حقیقت باندې خدای ډېر ښه پوهیږي. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هغوی ویل ای د اقتدار واکمنه عزیزه، د ده پلار ډېر زیات سپینګیری سړی دی. ته د ده په ځای له موږ نه کوم یو ونیسه، موږ تا ډېر نیک زړی انسان وینو. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف ویل خدای ته پناه وروړم، بل څوک مونږ څنګه نیولی شو که مونږ هغه څوک پرېږدو چې مونږ له هغه سره مال موندلی دی او بل څوک ونیسو نو مونږ به ظالمان یو. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. کله چې هغوی له یوسف نه ناامیده شول نو په یو ګوښه کې په خپلو منځو کې په مشوره لاس پورې کړ. له هغو نه چې کوم یو تر ټولو مشر و هغه وویل ایا تاسې نه پوهیږئ چې ستاسې پلار له تاسې نه د خدای په نوم څه تعهد او ژبنه اخیستې ده او له دې نه مخکې چې تاسې د یوسف په باب کوم زیاتی کړی دی هغه هم تاسې ته معلوم دی. اوس خو به زه له دې ځایه هېڅکله لاړ نه شم تر څو پورې چې زما پلار ما ته اجازه رانه کړي او یا الله زما په باب څه فیصله ونه کړي چې هغه تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تاسې لاړ شئ خپل پلار ته ووایئ چې پلاره ستا زوی غلا کړې ده، موږ هغه په غلا نه دی لیدلی، څه چې موږ ته معلوم شوي دي همغه بیانوو او د غیبي پیښو مخنیوی خو موږ نشوی کولی. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ته د خپلو معلوماتو لپاره د هغه کلي له خلکو نه پوښتنه وکړه چې موږ پکې یو، له هغه کاروان نه پوښتنه وکړه چې موږ ورسره راغلي یو، موږ په خپله وینا کې بیخي ریښتوني یو.
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. پلار د دې سرګذشت په باب وویل په اصل کې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو بله ستره خبره اسانه برېښولې ده. ښه ده په دې باندې به هم صبر وکړم او په ښه شان به یې وکړم. دا څه لرې نه ده چې الله هغوی ټول له ما سره یو ځای کړي. هغه په هر څه پوهیږي او د هغه ټول کارونه په حکمت ولاړ دي. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بیا یې له هغو نه مخ واړه او ویې ویل چې هی یوسفه هغه په زړه غمونه زغمل او د سترګو تورې سپین شوي وو. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. زامنو یې وویل د خدای لپاره ته خو تل همدا یوسف یادوي. د دې وار را رسېدلی دی چې د هغه په غم کې خپل ځان ویلې کړي یا خپل ځان هلاک کړي. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هغه وویل زه د خپل خفګان او د خپل غم فریاد له الله نه پرته بل چاته نه کوم او د الله له خوا نه چې څنګه زه خبر یم تاسې نه یاست. زما زامنو لاړ شئ د یوسف او د هغه د ورور څه پته ولټوئ. د الله له رحمت نه ناامیده مه اوسئ. د هغه له رحمت نه کافران ناامیده کیږي. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. کله چې دا خلک مصر ته لاړل د یوسف حضور ته ورغلل نو یې عرض وکړ چې ای واکمن سرداره مونږ او زمونږ کورنۍ په سخت کړاو کې اخته یو او مونږ یو څه ناچیزه غوندې پانګه له ځانه سره راوړې ده. ته مونږ ته پوره غله راکړه او خیرات راباندې وکړه. الله خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. د دې په اورېدو یوسف نور ځنډ ونه کړ. هغه وویل ایا تاسې ته د دې څه معلومات شته چې تاسې له یوسف او د هغه له ورور سره څه کړي وو کله چې تاسې ناپوهان وئ؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هغوی ټکان وخوړ ویې ویل آیا ته یوسف یې؟ هغه وویل هو زه یوسف یم او دا زما ورور دی. الله پر موږ باندې احسان وکړ. حقیقت دا دی که څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو د الله په وړاندې د دغسې نیکو خلکو بدله نه ضایع کیږي.
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هغوی ویل په خدای قسم چې تاسې ته الله پر مونږ باندې فضیلت در بخلی او په رښتیا چې مونږ خطاکاران وو. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هغه ځواب ورکړ نن پر تاسې کومه پړه نشته، الله دې تاسې ته بخښنه وکړي، هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. زی زما دغه کمیس در سره یوسئ او زما د پلار په مخ باندې وغوړوئ، د هغه بینایي به بیرته ورکړه شي او خپله ټوله کورنۍ ماته راولئ. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. کله چې دغه کاروان له مصر نه روان شو نو د هغو پلار په کنعان کې وویل زه د یوسف خوشبویي محسوسوم، نه چې تاسې دا ووایي چې زه په زړښت کې کاواکه یعنی ساده شویم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. د کور خلکو وویل په خدای قسم ته لا تر اوسه پورې په همغه زاړه سودایي توپ کې غورځېدلی. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نو کله چې زیری راوړونکی راغی هغه د یوسف علیه السلام کمیس د حضرت یعقوب علیه السلام پر مخ باندې وغوړاو او په ناڅاپي ډول د هغه سترګې بیرته بینا شوې. په دې وخت کې هغه وویل ما تاسې ته نه وویلې چې زه د الله د لوري پر هغه څه پوهیږم چې تاسې ورباندې نه پوهیږئ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ټول وویل پلاره اوس زموږ د ګناهونو د بخښل کېدو لپاره دعا وکړه، په رښتیا چې موږ خطاکاران. هغه وویل زه به له خپل رب نه ستاسې لپاره بخښنه وغواړم، هغه ډېر بخښونکی او رحم کوونکی دی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نو کله چې دوی یوسف علیه السلام ته ورسېدل هغه خپل مور پلار له خپله ځان سره کېنول او خپلې ټولې کورنۍ ته یې وویل زه اوس ښار ته لاړ شئ، که د الله خوښه وي نو په امن او په بېغمۍ سره به اوسئ. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي
إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ښار ته له ننوتلو وروسته هغه خپل مور پلار پاڅول، له ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول د هغه په وړاندې بې واکه په سجده ټیټ شول. یوسف علیه السلام وویل پلاره دا زما د هغه خوب تعبیر دی چې ما مخکې لیدلی و، زما رب هغه حقیقت وګرځاوه. د هغه د خوب پیرزوینه ده چې هغه زه له زندان نه راویستلم او تاسې له بېدیانه دلته راوستلی، له ما سره یو ځای کړئ په داسې حال کې چې شیطان زما او زما د ورونو ترمنځه فساد اچولی و. واقعیت دا دی چې زما رب په نالیدلو تدبیرونو سره خپله غوښتنه ترسره کوي. بېشکه هغه د علم او حکمت څښتن دی. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ای زما ربه تا ما ته حکومت را کړی او ما ته د خوبونو او د پیښو د تعبیرونو پوهېدل را زده کړي دي. د ځمکې او آسمان هستوونکیه همدا ته زما په دنیا او آخرت کې سرپرست یې. زما خاتمه په اسلام باندې وګرځوه او په پای کې ما له صالحانو سره یو ځای کړه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه قصه د غیبو له خبرونو څخه ده چې مونږ تا ته وحی کوو. که ننو په هغه وخت کې خو ته موجود نه وي چې د یوسف علیه السلام ورونو په خپلو منځو کې په اتفاق کولو دسیسه جوړه کړې وه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. خو ته که هر څومره وغواړې له دوی نه زیاتره خلک منونکي یعنې ایمان راوړونکي نه دي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. په داسې حال کې چې ته په دې خدمت باندې له دوی نه کومه اجوره هم نه غواړې، دا خو یو نصیحت دی چې د ټولو نړیوالو لپاره دی. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. په ځمکه او اسمانونو کې څومره نښانې چې پر هغو باندې دوی تیریږي او یوه ذره پاملرنه ورته نه کوي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. زیاتره له دوی نه الله مني خو په دې ډول چې له هغه سره نور شریکوي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آیا دوی ډاډه دي چې د خدای د عذاب کومه بلا به دوی وننیسي یا به په بېخبرۍ کې د قیامت ساعت په ناڅاپي ډول ورباندې را نشي؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ته دوی ته په ډاګه ووایه زما لاره خو دغه ده، زه د الله لوري ته دعوت کوم، زه په خپله په پوره رڼا کې خپله لاره وینم او زما ملګري هم، او الله پاک دی
او له مشرکانو سره زما څه اړیکه نشته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اے محمد صلی الله علیه وسلم، لتانه مخکې چې مونږ کوم پیغمبران لیږلي وو هغوی هم ټول انسانان او د همدغو سیمو له اوسیدونکو څخه وو او د همغو لوري ته مونږ وحی لیږو. نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځي راګرځي نه چې د هغو قومونو عاقبت دوی ته ور په نظر نشي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ په باوري ډول د آخرت کور د هغو کسانو لپاره لا زیات غوره دی چې هغوی د پیغمبرانو د ویناو منلو د تقوا کړنلاره غوره کړه. آیا اوس به هم تاسې نه پوهیږئ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ان تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه ناامیده شول او خلکو هم دا وانګیرله چې هغو ته دروغ ویل شوي دي، نو په ناڅاپي ډول پیغمبرانو ته زموږ مرسته ورسېدله. کله چې دغسې وخت راځي نو زموږ قانون دا دی چې چاته چې زموږ خوښه شي نجات ورکوو او پر مجرمانو باندې زموږ د عذاب د راتګ مخه نشي نیول کېدی. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. د مخکینیو خلکو په دغو قصو کې د پوهې لرونکو لپاره عبرت دی. دا څه چې په قرآن کې بیانیږي دا سختګي خبرې نه دي، بلکې کوم کتابونه چې له دې نه مخکې راوړل شوي دي د همغو تصدیق او د هر شي تفصیل دی او د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم را دغه د الهي کتاب آیتونه دي او څه چې ستا د رب له لوري پر تا باندې نازل کړی شوي دي هغه ذاتاً حق دي، خو ستا د قوم زیاتره خلک یې نه مني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. مغه الله دی چې هغه آسمانونه لستنو پرته همداسې درولي دي چې تاسې په خپله ګورئ. بیا هغه د خپل سلطنت پر تخت باندې ځلانده شو او هغه لمر او سپوږمۍ د یو قانون تابع ګرځولي.
د دې ټول نظام هر شی تر یو ټاکلي وخت پورې چلیږي او همغه الله د دې ټول کار تدبیر کوي. هغه نښانې په ډاګه څرګنده بیانوي، ښایي چې تاسې له خپل رب سره په یو ځای کېدو باور وکړئ. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او همغه د چې دا ځمکه غوړولې ده، په دې کې د غرونو میخونه ټک وهلي دي او سیندونه یې بهولي دي. همغه د هر راز میوو جوړې پیدا کړي دي او همغه په ورځ باندې شپه خوروي. په دې ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره سترې نښانې دي چې له غور او فکر کولو څخه کار اخلي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او ګورئ، په ځمکه کې بیلابیلې سیمې دي چې یو له بلې سره نښتي دي. د انګورو باغونه دي، کښتونه دي، د خرما ونې دي چې له هغو نه ځینې یوستوي یعنې له یوې تنې نه دي او ځینې غبرګي. ټولې په یو اوبو خړوبېږي، خو موږ د ځینو خوند ډېر ښه کوو او د ځینو لږ. په دغو ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اوس که ته حیرانیږي نو د حیرانتیا وړ د خلکو دا وینا ده چې کله چې موږ مړه شو، خاورې شو، نو آیا موږ به بیا له سره را پیدا کړی شو؟ دا هغه خلک دي چې دوی په خپل رب کافر شوي دي. دا هغه کسان دي چې د دوی په غاړه کې توقونه غورځېدلي دي. دوی دوزخیان دي او په دوزخ کې به د تل لپاره اوسېدونکي وي. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. دوی له نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره تلوار کوي، په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې چې کومو کسانو دغسې کړنلاره نیولې ده، پر هغو باندې د خدای د عذاب د عبرت وړ مثالونه تیر شوي دي. حقیقت دا دی چې ستا رب د خلکو له تیریو سره سره هغو ته بښنه کوي، او دا هم حقیقت دی چې ستا رب سخت سزا ورکوونکی دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
دغه خلک چې ستا د خبرې له منلو یې انکار کړی دی یعنی کافران وایي چې په دغه سړي باندې د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نه کړای شوه تو خو صرف خبر ورکوونکی او د هر قوم لپاره یو لارښود دی الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله د هر حاملې د ګیرې نه خبر دی څه چې په هغه کې جوړیږي په هغه باندې هم هغه پوهیږي او په هغه کې چې څه کمای یا زیاتوالی راځي له هغه څخه هم هغه با خبره دی د هر شي لپاره د هغه په وړاندې یو اندازه ټاکلې ده عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال هغه په پټ او ښکاره هر څه باندې عالم دی هغه لوی او په هر حال کې د لوړتیا خاوند دی سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار لتا سینه کوم څوک په زور وغږیږي یا ورو او څوک د شپې په ترکمۍ کې پټ شوی وي یا د ورځې په رڼا کې روان وي د هغه لپاره ټول یو شان دي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال د هر چا وړاندې ورسته ټاکل شوی څارونکي دي چې د الله په حکم سره د هغه څارنه ساتنه کوي حقیقت دا دی چې الله د هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوی خپل اوصاف نه وي بدل کړي او کله چې الله کوم قوم ته د سزا ورکولو فیصله وکړي نو د هغې مخنیوي د هیڅ چا په وسیله نشي کېدای نه څوک د الله په مقابل کې دغه قوم ملاتړ او ساتندوی ګرځېدلی شي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال مغه ذات دی چې تاسو ته برېښنا ځلوي چې د هغې په لیدلو سره هم اندېښمن کیږي او هم هیلمن کیږي مغه ذات دی چې له اوبونه ډکه وریځ راپورته کوي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال د ورځې کړه سهار د هغه سنا سره د هغه پاکي بیانوي او پرختي د هغه هیبت نه پلرزیدو د هغه تسبیح وای هغه کړسیدون کې برېښناوي لیږي او په چا باندې چې خوخه شي هغه په همغه حالت کې راغورځوي چې کله خلق د خدای په باب په شخړه اخته کیږي په واقع کې د هغه تدبیر ډیر قوي دی له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
همغه ته بلنه ورکول حق دي پاتې شوی هغه نورې هستی چې دوی ورته له هغه پرته بلنه ورکوي هغوی د دوی د دعاګانو هیڅ ځواب نشي ورکولای هغه ته بلنه ورکول خود داسې دي لکه څوک چې اوبو ته لاس وګد کړي او ورنو غواړي چې راشي زما خولې ته په داسې حال کې چې اوبو هغه ته رسیدونکي نه دي کټ مټ هم دغه شان د کافرانو دعاګانې هم هیڅ شی نه دي مګر یو بې هدفه فیر دی ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال هغه خو همدا الله دی چې هغه ته د ځمکې او اسمان هر شی که خوښ وي کنه خوښ سجده کوي او د ټولو شیانو سیوري سهار او ماښام ده هغه په وړاندې ټیټیږي قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار له دوی نه پوښتنه وکړه د اسمانونو او ځمکې رب څوک دی وای الله بیا دوی ته وای چې کله چې حقیقت دا دی نو آیا تاسو له هغه پرته داسې معبودان خپل کار جوړونکي انګیرلی چې په خپل د خپل ځان لپاره هم د څه ګټه او ځان واک نه لري آیا روند او سترګور یعنی بینا سره برابرېږي آیا رڼا او تیاره یو شان وي او کدا چې نه د نو آیا د دوی انګیرلو شریکانو هم د الله غوندې څه شی پیدا کړی دي چې د هغه عمل د پیدا کولو موضوع پر دوی باندې د اشتباه وړ ګرځیدل ده وای د هر شي استونکو یوازې الله دی او هغه ایکی یو پر ټولو برلاس دی أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الله له اسمانه اوبو ورولې او هر لختي ویالې د خپل ظرفیت په تناسب را واخیستې و بهیدل بیا کله چې سیلاب را پورته شو نو په مخ باندې ځګ هم راغی او همداسې ځګ پر هغو معدني جواهر باندې هم را پورته کیږي چې خلک هغه د غاڼې لوخ او نور شیانو جوړولو لپاره ویلي کوي په همدې مثال سره الله د حق او باطل موضوع روښانوي کوم چې ځګ د هغه به ګټي لمندزي او کوم شی چې د انسانانو لپاره ګټور دی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي په دې ډول الله په مثالونو سره د خپل خبرې ښوونه کوي للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد کوم کسانو چې د خپل رب بلنه ومنله د حقوق لپاره ښېګڼه
او چا چې هغه ونه منله هغوی که د ځمکې د ټول شتمنۍ مالکان هم وي او همدومره نور ورسره کړي نو هغوی به د خدای له نیونې څخه د ځان ژغورلو لپاره د فدیې په ډول د هغې ټولې ورکړې ته چمتو شي دا هغه کسان دي چې په بده توګه به حساب ورڅخه واخیستل شي او د هغو استوګنځای دوزخ دی ډیر بد استوګنځای أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب خانو دا څنګه کېدای شي چې هغه څوک چې ستا د رب دغه کتاب چې هغه پر تا باندې نازل کړی دی حق پیژني او هغه څوک چې د دې حقیقت له پلوه روند دواړه یو شان شي نصیحت خو خیاران خلق مني الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب او د هغو کړندار داوی چې الله سره خپل ژمنه پوره کوي هغه له تړون ورسته نه ماتوي د هغو چلند داوی چې الله چې د کوم اړیکو ټینګولو حکم کړی دی هغه ټینګوي له خپل رب نه ویریږي او د دې خبرې باندې نه کوي چې نه چیرته له هغو څخه بد حساب واخیستل شي والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار د هغو دا حال وی چې د خپل رب د رضا لپاره لزغم نه کار اخلي المنز قایموي زمونږ لور کړي روزینه په پټه وکړه لګښت کوي او د بدی مخنیوي په نیکی سره کوي د آخرت کور د هم دغه خلکو لپاره ده یعنی داسې باغونه چې د هغو همیشنه یاستوګنځي بوي هغوی به په خپل هم پکې نه وځي او د هغو له پلرونو نیکونو او د هغو له میرمنو او د هغو له اولادونو څخه چې هر څوک صالحان وي هغوی به هم له هغو سره هلته لاړ شي ملائکه به له هر خوانه د هغو د هر کړي لپاره راشي او هغو ته به وایي چې پر تاسو سلامتیا ده څنګه چې تاسو په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست د هغه په برکت نن تاسو د دې وړ ګرځیدل یاست نو څه خدای دغه د آخرت کور والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار پاتې شول هغه خلک چې د الله ژمنه لکلک تړون ورسته ماتوي او هغه اړیکې غوڅوي چې الله د هغو د پیوندولو حکم کړی دی او په ځمکه کې فساد خوروي هغوی د لعنت وړ دي او د هغو لپاره په آخرت کې ډیر بد استوګنځای دی الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. چاته چې د الله خوښه شي پراخ روزي وربخي او چاته چې خوښه شي لنډه تنګ روزي ورکوي. دا خلک په دنیوي ژوندانه کې خوشاله دي، په داسې حال کې چې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند له ناچیزه متانه پرته نور هیڅ نه دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. دغه کسان چې د محمدي رسالت له منلو نه انکار کړی دی وای پر دغه سړي باندې د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نشوه. وایا د الله چې چاته خوښ شي گمراه کوي او هغه خپل لوري ته د ورتګ لار هغه چاته خي چې هغه لوري ته ورګرځي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دغه څه خلک دي هغه کسان چې هغه د دې پیغمبر بلنه منلې ده او د هغه زړونو ته د الله په یاد سره ډاډینه ورپو برخه کی. خبردار اوسئ همدغه د الله یاد هغه شی دی چې په هغه سره زړونو ته ډاډینه ورپو برخه کی. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نو کوم کسانو چې د حق بلنه ومنله او ښه عملونه یې سرته ورسول هغوی نیک مرغه دي او د ښه عاقبت خاوندان دي. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اے محمد صلی الله علیه وسلم په همدې شان سره مونږ ته په یو داسې قوم کې د پیغمبر په حیث لېږلی چې له دوی نه مخکې ډېر قومونه تیر شوي دي تر څو چې ته دوی ته هغه پیغام واوروي چې مونږ پر تا باندې نازل کړی دی. په داسې حال کې چې دوی په خپل مهربان خدای باندې کافران شوي دي دوی ته ووایه چې هماغه ذات زما رب دی، له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته، پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هماغه زما د ورګرځېدو مرجع ده. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. او څه به شوي وو که کوم داسې قرآن نازل کړی شوی وای چې د هغه په زور سره غرونه خوځېدلي وای یا ځمکه څیرې شوې وای یا مړي له قبرو څخه راوتلي غږېدلي وای.
دغه ډول معجزو خودل څه ګران نه دي بلکې ټول واکمنی یوازې د الله په لاس کې ده نو آیا مؤمنان تر اوسه پورې د کافرانو د غوښتنې په ځواب کې د کومې معجزې راتګ ته په تمن ناس دي او په دې پوهېدلو سره ناامید شوي نه دي چې که الله غوښتي وای نو ټول انسانانو ته به هدایت کړی کوم کسانو چې له خدای سره د کفر چلند غوړه کړی دی پر هغه باندې د هغو د کړو وړو لامل یو نه یو آفت را پریوته دی یا د هغو کورو ته نږدې چیرته نازلي دا لړۍ به تر هغه پورې روانه وي چې پر هغه باندې د الله وعده تر سره شي دا باوري ده چې الله له خپل وعدې نه مخالفت نه کوي ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب لتان مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو ملنډي وهل شوي خو ما تل منکرانو ته مهلت ورکړی دی او په پای کې مې هغوی نیولي دي نو وګوره چې زما سزا څومره سخته وه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد نو آیا هغه ذات چې د هر تنفس کوونکی ګټلې یعنی هغه چې کړي دي تر نظر لاندې دي د هغه په مقابل کې داس پینسترګي کیږي چې خلکو له هغه سره شریکان نیولې دي ای پیغمبره دوی ته وایه که هغوی پر اختیار سره د خدای خپل ټاکلي برخوال وینو تاسو نمونه واخلئ چې هغوی څوک دي تاسو الله په یوه داسې نوې خبروي چې هغه ترې په خپل ځمکه کې نه خبره ده یا چې تاسو په خلو راځي هغه وایي حقیقت دا دی چې کوم خلکو چې د حق د بلنې لمنلو څخه انکار کړی دی د هغو لپاره د هغو مکرونه خایسته کړی شوی او هغوی له سمې لارې څخه منع کړی شوی دی او څوک چې الله په گمراهۍ کې وغورځوي هغه ته هیڅ لارښوونکی نشته لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق دغه خلکو لپاره د دنیا په ژوندانه کې عذاب دی او د آخرت عذاب له هغه نه هم ډیر سخت دی هیڅوک داسې نشته چې له خدای نه د هغو ژغورون کوي مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار لو خدای نه د ویریدونکو انسانانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوی ده د هغه شان دا دی چې تر هغه لاندې ویالي بهیږي د هغه میوه نه ختمېدونکې دي او د هغه سیوری همیشه نه دی دا د متقینو عاقبت ده او د حق د منکرانو عاقبت دا دی چې د هغو لپاره د دوزخ اور ده والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب ای پیغمبره کوم خلکو ته چې مونږ مخکې کتاب ورکړیو غوی له دې کتاب نه چې مونږ پر تا نازل کړی دی خوشاله دي او په بیلابیلو ډلو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د دې ځینې خبرې نه مني
ته په ډاګ ووایې چې ما ته خو یوازې د الله د بندګۍ او حکم راکړل شوی دی او لدینه منع کړی شوی یم چې څوک د هغه شریک وانګیرم لدې کبله زه د همغه لوري ته بلنه ورکوم او د همغه خواته زما ورګرځېدل دي وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق له همدې لارښوونې سره مونږ دغه د فرمان په توګه په عربي ژبه پر تا باندې نازل کړی دی اوس که تا د دې علم سره چې تا ته راغلی دی د خلکو د غوښتنو پیروي وکړه نو د الله په مقابل کې نه څوک ستا ملاتړ او مرستندوی دی او نه څوک د هغه له نیونې څخه تا ژغورلی شي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لتان مخکې هم مونږ ډیر پیغمبران لیږلي دي او مونږ هغوی د میرمنو او اولادونو خاوندان ګرځولي او د هیڅ یو پیغمبر هم د دې وسواک نه و چې به د الله له اذن څخه په خپل کومه لخانه راوړي خودلې وای د هر وخت لپاره یو کتاب دی يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب د الله چې څه خوښ شي لمنځه وړي او څه چې خوښ شي برقرار وي او مل کتاب له همغه سره ده وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب او ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوم شوم عاقبت اختار چې موږ دغه خلکو ته ورکو د هغه کومه برخه کوم ستا په ژوندانه کې وروخیو یا د هغه لمن سره تګ نه مخکې موږ ته وفات کړو په هر حال ستا وظیفه یوازې پیغام رسول دي او د اعمالو حساب اخیستل زمون کار دی أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب آیا دغه خلک نګوري چې موږ په دغه سیمه را روان یو او د هغې دایره له هرې خوا راتنګو الله حکومت کوي هیڅوک د هغه په فیصلو باندې تجدید نظر کوونکی نشته او د هغه په حساب اخیستلو کې څه ځند نه راځي وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار نو دوی نه مخکې چې کوم خلک تیر شوی دي هغوی هم غټ غټ چلونه چلولي دي خو اصلي فیصله کوونکی چل په ټوله معنا یوازې د الله په لاس کې دی هغه په هیږي چې څوک څه ګټي او دغه د حق منکران به ډیر ژر وګوري چې عاقبت د چا په ګټه تمامي ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب دغه منکران وایي چې ته د خدای لېږل شوی نه یې ووایه زما او ستاسو په منځ کې د الله شاهدی کافی ده ورپسې د هر هغه چا شاهدی ده چې د آسماني کتاب علم ولري اوس را رسیږو د ابراهیم سورې ته چې د قران عظیم شان 14مه مبارکه سوره ده 52 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الف لام را ای پیغمبره دا یو کتاب دی چې موږ ستا لوري ته نازل کړی دی تر څو چې ته خلک له ترږمیو نه راوباسې رڼا ته یې راولي د هغو د رب په توفیق سره د هغو خدای لارې ته چې زورور او په خپل ذات کې په خپله ستایل شوی دی او د ځمکې او آسمانونو د ټولو هستیو څښتن دی او سخته تباه کوونکې سزا ده د هغو حق نه منونکو لپاره چې د دنیا ژوند ته په آخرت باندې ترجیح ورکوي د الله له لارې نه خلک منع کوي او غواړي چې دغه لاره د هغو د هیلو سره سمه کږه شي دا خلک په ګمراهۍ کې ډیر لرې تللي دي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم مونږ چې د خپل پیغام رسولو لپاره هر کله کوم پیغمبر لیږلی دی هغه ته مو هماغه د خپل قوم په ژبه پیغام ورکړی دی تر څو چې هغه په ښه شان په روښانه توګه هغوی په خبره پوه کړي بیا چې د الله چاته خوښه شي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي سمه لاره ورښیي هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور موږ له دې نه مخکې موسی علیه السلام هم له خپلو نښانو سره لیږلی دی هغه ته هم موږ حکم کړی و چې خپل قوم له ترږمیو نه رڼا ته راوباسه او هغو ته د الهي تاریخ د درس اخیستنې وړ پیښو په اورولو سره نصیحت وکړه په دغو پیښو کې د هر هغه چا لپاره سترې نښانې دي چې صبر او شکر کوونکي دي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم هغه وخت یاد کړه چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه ښېګڼه په یاد ولرئ چې هغه پر تاسې کړې ده هغه تاسې له فرعونیانو نه وژغورلی چې تاسې سخت ربړولی ستاسې هلکانې وژل او ستاسې ښځې ژوندۍ ساتلي په دې کې ستاسې د رب له لوري لوی ازمویښت وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ او په یاد ولرئ ستاسې رب خبردار کړي وي چې که تاسې شکر وباسئ نو پر تاسې به لا زیاته پیرزوینه وکړم
او که د نعمت ناشکري وکړئ نو زما سزا ډیره سخته ده. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. او موسی وویل چې که تاسې کافر شئ او د ځمکې ټول اوسیدونکي هم کافر شي نو الله بې نیازه او په خپل ذات کې خپله ستایل شوی دی. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا تاسې ته د هغو قومونو حالات نه دي رسیدلي چې له تاسې نه مخکې تیر شوي دي؟ د نوح قوم، عادیان، سمودیان او د هغو وروسته راتلونکي ډیر قومونه چې د هغو شمیر یوازې الله ته معلوم دی. د هغو پیغمبران چې کله هغو ته له روښانه خبرو او ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل نو هغو خپلې ګوتې په خولو کې ونیولې او ویې ویل چې له کوم پیغام سره چې تاسې لیږل شوي یاست موږ هغه نه منو او د کوم شي لوري ته چې تاسې بلنه راکوئ د هغه له پلوه موږ په سخت اندېښناک شک کې لوېدلي یو. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. د هغو پیغمبرانو وویل آیا د خدای په باب شک دی چې د آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی؟ هغه تاسې ته بلنه درکوي تر څو چې ستاسې ګناهونه وبخي او تاسې ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت درکړي. هغو ځواب ورکړ تاسې نور څه نه یئ مګر همغسې انسانان لکه چې موږ یو. تاسې غواړئ موږ د هغو هستیو له بندګۍ نه منع کړئ چې د هغو بندګي له پلار نیکه راهیسې کیږي. ښه نو راوړئ کوم څرګند سند. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. د هغو پیغمبرانو هغو ته وویل په رښتیا سره چې موږ نور څه نه یو مګر ستاسې په څیر انسانان، خو الله چې کله له خپلو بندګانو نه په چا باندې وغواړي احسان کوي او دا زموږ په واک کې نه ده چې تاسې ته کوم سند راوړو. سند خو یوازې د الله په اذن سره راتلی شي او په همغه الله باندې د مؤمنان توکل وکړي. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
او مونږ ولې پر الله توکل نکړو په داسې حال کې چې د ژوند په لارو هغه مونږ ته لارښوونه کړې ده تاسې چې مونږ ته کوم کړاوونه رسوي مونږ به پر هغو صبر وکړو او توکل کوونکو ته پکار ده چې پر الله توکل وکړي وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. په پای کې منکرانو خپلو پیغمبرانو ته وویل چې یا به تاسې بیرته زموږ په دین کې داخلیږئ که نه نو موږ به تاسې له خپل هیواد نه وباسو. په دې وخت کې د هغو رب هغو ته وحی ولېږله چې مونږ به دغه ظالمان هلاک کړو او له هغو وروسته به تاسې په ځمکه کې میشته کړو. دا د هغه چا مکافات دی چې زما په حضور کې له ځواب ویلو نه ویره لري او زما د عذاب له اخطار نه ډارېږي. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هغو فیصله غوښتې وه نو دغسې د هغو فیصله وشوه او د حق هر جابر دښمن په مخ وخوړله. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بیا پس له دې نه وړاندې د هغه لپاره دوزخ دی. هلته به هغه ته د وینو زو غوندې د څښلو اوبه ورکړی شي چې په سختۍ سره به له ستوني څخه د هغو د تیرولو هڅه وکړي او په ډېره سختۍ سره به تیرې کړی شي. مرګ به له هره پلوه پر هغه خور شي مګر هغه به ونه مري او وړاندې به یو سخت عذاب هغه ته سترګې په لاره وي. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. کوم خلق چې په خپل رب کافر شوي دي د هغو د عملونو مثال د هغو ایرو په شان دی چې هغه د یوې طوفاني ورځې بړبوکۍ الوزولي وي. هغوی به د خپلو کړو وړو هیڅ میوه ونشي میندلی. همدا انتهایی ورکاوی دی. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آیت نویني چې الله د آسمانونو او ځمکې پیدایښت په حق باندې درولی دی. که هغه وغواړي نو تاسې به له منځه یوسي او یو نوی مخلوق به ستاسې په ځای راولي. دغه کار هغه ته هیڅ ګران نه دی. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. او دا خلق چې کله ټول یو ځای د الله په وړاندې څرګند شي نو په هغه وخت کې به له دوی نه هغه کسان چې په دنیا کې کمزوري وو هغوی به هغو کسانو ته چې لوی یې کوله ووایي په دنیا کې موږ ستاسې پیروان اوس آیا تاسې د الله له عذاب نه زموږ د ژغورلو لپاره څه کولی شئ؟ دوی به ووایي که الله موږ ته هدایت کړی وای نو موږ به هم تاسو ته لارښوونه کړې وای. اوس خو یو شان ده که موږ سرټکونه او بې صبري وکړو یا صبر په هر حال زموږ د ژغورنې څه لاره نشته. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. او کله چې فیصله وکړای شي نو شیطان به ووایي حقیقت دا دی الله چې له تاسې سره کومې وعدې کړې وي هغه ټولې ریښتینې وي او ما چې څومره وعدې وکړې له هغو نه مې یوه هم پوره نه کړه. زما پر تاسې څه زور نه و. ما له دې نه پرته نور څه نه دي کړي چې د خپلې لارې په لوري مې تاسې ته بلنه درکړه او تاسې زما بلنې ته لبیک ووایي. اوس پر ما پړه مه اچوئ، خپل ځانونه پړه وګڼئ. دلته نه زه ستاسې فریاد ته رسېدی شم او نه تاسې زما فریاد ته. له دې نه مخکې چې تاسې زه په خدایي کې شریک ګرځولی وم زه له هغې نه بری الذمه یم. د داسې ظالمانو لپاره خو په یقیني ډول دردناکه سزا ده. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. د دې پر خلاف کوم کسانو چې په دنیا کې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به په داسې باغونو کې ننویستل شي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د خپل رب په حکم سره د تل لپاره اوسیږي او هلته به د هغو هرکلی د سلامتیا په مبارکۍ ویلو سره وشي. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. آیا ته نګورې چې الله د سپېڅلې کلمې مثال کوم شی ښودلی دی؟ د هغې مثال داسې دی لکه یوه ښه ذات لرونکې ونه چې د هغې ریښې په ځمکه کې خښې شوي دي او څانګې تر آسمانه رسیدلی دي. هغه په هر وخت کې د خپل رب په حکم سره خپلې میوې راوړي. دا مثالونه الله د دې لپاره بیانوي چې خلک ورڅخه درس واخلي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. او
او د ناولې کلمې مثال دی وی بدذاتې ونې په څیر دی چې د ځمکې له مخ نه راویستل شوي غورځول کیږي د هغې لپاره هیڅ محکم والی نشته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله ایمان راوړونکو ته په دنیا او آخرت دواړو کې د یوې ثابتې وینا پر بنسټ ثبات په برخه کوي او الله ظالمان ګمراه کوي. د الله واک دی چې څه غواړي کوي. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. تا هغه خلک ولیدل چې هغوی د الله نعمت وموند او هغه د نعمت په ناشکرۍ سره بدل کړ او له خپل ځان سره خپل قوم هم د هلاکت په کور کې وغورځاوه، یعنې دوزخ چې په هغه کې به هغوی ننوځي او هغه د استوګنې ډیر بد ځای دی. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. او د الله یو څه سیالانې وټاکل تر څو چې هغوی دوی د الله له لارې نه بېلارې کړي. دوی ته ووایه ښه ده خوندونه واخلئ، په پای کې ستاسې ورګرځېدل دوزخ دي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ای پیغمبره زما کومو بندگانو چې ایمان راوړی دی هغو ته ووایه چې لمونځ قایم کړي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه د خیر په لاره کې په پټه او ښکاره لګښت وکړي مخکې له دې نه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي او نه به د خپلوي پالنه وشي. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله خو همغه دی چې هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړل او له اسمانه یې اوبه ورولې بیا یې د هغو په وسیله تاسې ته د روزي رسولو راز میوې پیدا کړي. هغه کشتۍ ستاسې لپاره په کار واچوله چې په سمندر کې د هغه په حکم روانه شي او سیندونه یې ستاسې لپاره په کار واچول. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. هغه لمر او سپوږمۍ ستاسې لپاره په کار واچول چې د قانون تابع چلیږي او شپه او ورځ ستاسې لپاره په کار واچوله. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هغه ټول هغه څه تاسې ته درکړل چې تاسې وغوښتل
که تاسې وغواړئ چې د الله نعمتونه وشمېرئ نو شمېرلی نه شئ. حقیقت دا دی چې انسان ډیر بې انصافه او ناشکره دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم دعا کړې وه چې پروردګار دا ښار د امن ښار وګرځوه او ما او زما اولاد له بت پرستۍ نه وساته. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پروردګار دغه بوتانو زیاتره خلک په ګمراهۍ کې اچولي دي چې څوک زما په کړنلاره لاړ هغه زما دی او څوک چې زما په خلاف کړنلاره غوره کړي نو په یقیني ډول ته بخښونکی مهربان یې. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردګار ما په یو بې اوبو وښو ناو کې د خپل اولاد یوه برخه ستا د محترم کور تر څنګ میشته کړه. پروردګار دا ما د دې لپاره کړي دي چې دا خلک دلته لمونځ قایم کړي نو ته د خلکو زړونه د دوی په تلوسه کړه او ته دوی ته د خوراک میوې ورکړه ښایي چې دوی شکر ویستونکي شي. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. پروردګار ته پر هغه څه چې مونږ یې پټوو یا یې څرګندوو پوهیږي او په رښتیا سره له الله څخه هیڅ شی نه په ځمکه کې پټ دی نه په آسمانونو کې. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. د هغه خدای شکر دی چې هغه ماته په دې زوړوالي کې اسماعیل او اسحاق غوندې زامن راکړل. حقیقت دا دی چې زما رب ارومرو د دعا اوریدونکی دی. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ای زما پروردگار ما د لمونځ قایمونکی وګرځوه او زما له اولاد نه هم داسې خلک راپورته کړه چې دغه عبادت ادا کړي. پروردگار زما دعا قبوله کړه. پروردگار ما زما مور پلار او ټولو مؤمنانو ته په هغه ورځ بښنه وکړه چې حساب برپا وي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اوس چې دغه ظالمان څه کوي ته الله له هغو نه غافل مه ګڼه. الله خو دوی د هغې ورځې لپاره ځنډوي چې کله دا حالت وي چې سترګې ټیغې رډې پاتې وي.
سرونه نیغ نیون کی با په تیخته وي پورته لوري ته به شخ کتل وي او زړونه به الوزي وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. اے محمد صلی الله علیه وسلم ته دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله دوی ته عذاب راشي په هغه وخت کې به دغه ظالمان ووایي چې ای زموږ ربه مونږ ته لږ غوندې نور مهلت راکړه مونږ به ستا دعوت ته لبیک ووایو او د پیغمبرانو پیروي به وکړو خو دوی ته به په څرګند ډول ځواب ورکړی شي چې آیا تاسې همغه خلک نه یي چې له دې نه مخکې مو په قسمونو خوړلو ویل چې مونږ هیڅکله زوال نه لرو وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. په داسې حال کې چې تاسې د هغو قومونو په کلیو کې اوسېدلی چې هغو په خپله په ځان ظلم کړی و او کتلی مو چې موږ له هغو سره څه چلند وکړ او د هغو د مثالونو په راوړلو موږ تاسې پوهولي هم وی. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هغو خپلې ټولې دسیسې په کار واچولې خو د هغو د هرې دسیسې خنثی کول الله سره وو که څه هم چې د هغو چلونه داسې قوي وو چې غرونه به پرې له ځایه بې ځایه شي. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. نو ای پیغمبره ته هیڅکله دا ګمان مه کوه چې الله به په کوم وخت کې له خپلو پیغمبرانو سره د کړو وعدو پر خلاف کار وکړي. الله زورور او غچ اخیستونکی دی. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله ځمکه و اسمانونه بدل او له یو څه نه بل څه جوړ کړی شي او ټول به د یو قهار خدای په وړاندې څرګند حاضر شي. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. په هغه ورځ به ته مجرمان وګوري چې په زنځیرونو کې به یې لاسونه پښې کلکې تړلي وي د قیر جامې به یې اغوستې وي او د اور شغلې به د هغو پر مخونو خورېدونکې وي. دا به ځکه داسې وي چې الله هر تنفس کوونکي ته د هغه د کړو وړو بدله ورکړي. د الله په حساب اخیستلو کې څه ځنډ نه راځي. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
دا د ټولو انسانانو لپاره یو پیغام دی او دا د دې لپاره لیږل شوی دی چې هغوی د ده په وسیله خبردار کړی شي او هغوی وپوهیږي چې په حقیقت کې خدای صرف یکی یو دی او څوک چې پوهه لري هغوی متوجه شي